د افغانستان بانک د یوې اعلامیې په خپرولو سره له سویل لویدیځ زون څخه د افغانیو د دود کولو او د سیمه ییزو پیسو د منع کولو کمپاین پیل کړ. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د سویل لویدیځ زون په یو شمېر ولایتونو کې لا هم په پراخه کچه سره سیمه ییزې پیسې کارول کیږي او دوی د دغه چارې د مخنیوي لپاره سوداګرو او هټیوالو ته 2 میاشتې وخت ورکړی تر څو خپل ټول کاروبارونه په افغانیو کړي او په خپلو سوداګریزو راکړو ورکړو کې له افغانۍ څخه استفاده وکړي. لکه څرنګه چې درانه هیوادوال په جریان کې دي، د افغانستان بانک د روان لمریز کال د وږي د میاشتې په 9 نیټه له سویل لویدیځ زون څخه د افغانیو د ترویج پروسه پیل کړه. په دې زون کې د کندهار، هلمند، زابل، ارزګان او دایکنډي ولایتونه شامل دي او د دې ولایتونو خلکو ته 2.5 میاشتې وخت ورکړل شو تر څو ټول سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانیو عیار کړي او تر هغې وروسته په سیمه ییزو اسعارو باندې راکړه ورکړه ترسره نه کړي. ورته مهال په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې صرافان، هټیوال، عوام خلک د افغانستان بانک له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید په ټول هیواد کې راکړه ورکړه یوازې په افغانۍ سره ترسره شي. زموږ خپلې پیسې زموږ هویت دی او په هر ځای کې باید خپل ارزښت ولري ځکه چې افغانۍ د افغانستان خپلې پیسې دي. زموږ له خلکو څخه غوښتنه دا ده چې خلک باید خپلې پیسې وپیژني، څوک چې خپل هویت وپیژني خپل ځان هم پیژني. د دوی په خبره چې حکومت دې په هیواد کې د سیمه ییزو پیسو له کارولو څخه مخنیوی وکړي او ټول خلک باید دې ته اړ کړل شي چې خپلې ټولې چارې په افغانیو وکړي. ټول افغانانو دغه خواهش ده باید په ټول افغانستان کې یوازې خصوصا په کابل کې نه ټول افغانستان کې باید افغانۍ وکارول شي. سوداګري باید ټول په افغانۍ باندې وکړي. دا زموږ خواهش ده. دا یو ډېر ښه کار شوی دی. سرپرست حکومت باید زموږ له دکانونو او نورو سوداګریزو ځایونو څخه د نورو هیوادونو پیسې لیرې کړي او ټوله راکړه ورکړه په افغانیو کړي، هغه که په خوست، کندهار، هرات او یا بل هر ولایت کې وي. ملي کرنسي د یو هیواد په ملي ثبات ساتلو او اقتصادي پیاوړتیا کې ډیره مرسته کوي، خو لا هم د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه پر نورو بهرنیو اسعارو ترسره کیږي او دې چارې ګڼو خلکو ته ستونزې هم جوړې کړې دي.